دا یو ډېره مهمه پوښتنه ده او یو ډېر مهم سوال دی. شاید ډېر خلک په دې کې پاتې راشي او ډېر خلک په دې فکر وکړي چې سیکولریزم د چا د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغلی او څوک یې لومړنی مخکښ وو، چا ورته ډېر کار کړی او د افغانستان ډېری خلک یعنی ډېری ځوانان سیکولریزم ته چا رابللي. دا یو ډېره مهمه پوښتنه ده. خو دا په یاد ولرئ رونو، ځینو مورخینو او ځینو تاریخ لیکونکو په ډېرو حقایقو سترګې پټې کړې او تاریخ یې یو طرفه لیکلی. یو عادي کس، یو پردی ایجنټ، یو پردی سیکولریست ما او تا ته قهرمان معرفي کړی، خو مګر ما او تا په دې باندې بیا تحقیق نه دی کړی چې آیا دا قهرمان څنګه شو، آیا دا څېړو دا د وخت اتل څنګه شو. خو ما او تا هم هماغه د درواغجنو مورخینو او هماغه د یو طرفه مورخینو خبره بدرګه کړې او هغه کس مو هم تر ننه پورې قهرمان معرفي کړی. خو ما او تا له اصلي فلسفې نه یو خبر چې دا سړی څنګه قهرمان دی. دا یو ډېره مهمه سوال دی رونو. سیکولریزم د چا د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغلی، چا ورته ډېر کار وکړ او څومره خلک یې متضرره کړه، څومره خلک د سیکولریستي مفکورې څخه متاثره شو. رونو، سیکولریزم د لومړي ځل لپاره د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راغلی او په میلیونونو ځوانان یې له سیکولریستي مفکورې څخه متاثره کړل. دا په یاد ولرئ ځوانانو، د یو کس د یو هیواد مشر چې د خپل هیواد فرهنګ ته په سپک نظر وکاته او د بل یو هیواد فرهنګ یې په خپل هیواد کې پلی که عملي که، نو په دې وپوهېږه چې دا مشر یا دا لیډر یا دا د دروغجنو خلکو په خبره دا مورخ یا دغه قهرمان بیا نو پردی غلام دی، ایجنټ دی، بیا نو د یو هیواد مشر نشي جوړېدی. رونو، د سیکولریزم مفکوره د لومړي ځل لپاره د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال راغلی او امان الله خان لومړنی کس و چې د سیکولریزم مفکورې دپاره یې په افغانستان کې زمینه برابره کړه او په میلیونونو ځوانان یې د سیکولریستي مفکورې څخه متاثره کړل او د افغانستان او د اسلام له سپېڅلي فرهنګ څخه یې لرې وساتل. ولې؟ کله چې امان الله خان واک ته رسیږي او د امان الله خان له واکمنېدو څخه 2-3 کاله وروسته امان الله خان روسیې، اروپا او ترکیې هیوادونو ته، اروپایي هیوادونو ته یو 6 میاشتني سفر ځي. کله چې 6 میاشتنی سفر هلته تیروي، بیرته چې راستنیږي، امان الله خان په مطلقا ډول له سیکولریزم مفکورې څخه متاثره دی. په مطلقا او په ښکاره ډول دلته سیکولریستي مفکورو لپاره په افغانستان کې کار وکړ. لکه اولنی کار یې دا وکړه چې د جمعې ورځې رخصتي شنبې ته واړول. دا د سیکولریستانو یوه نښه ده. دوهمه خبره دا ده د پرنګیانو په څیر خولۍ عامې کړې، وایي دا به اغوندي، جدي وګڼلي. بل د میرمنو چادرې بندې کړې چې باید میرمنه چادري وانه غوندي. دی په ښکاره اعلان وکړ. د کابل په ځینو جادو باندې ولیکل چې ښځه له حجاب سره له دې ځای نشي تېرېدلی، یعنې ښځه به حجاب نه اغوندي بیا به له دې ځای تېرېږي. ډېر علما یې بندیان کړل، شهیدان یې کړل، ویې ځورول، ویې ربړول. ډېر شرعي قوانین یې په غربي قوانینو باندې بدل کړل او غوښتل یې چې په ټول هیواد کې غربي او سیکولریستي مفکوره پلې کړي. دا د امان الله خان د واکمنۍ هغه ثمره ده چې موږ تاسې نن وینو. نن که امان الله خان له نن څخه 100 کاله وړاندې تیر شوی، خو نن هغه مفکوره لا تر اوسه دلته ژوندۍ ده او لا تر اوسه دلته زما او ستا ځوانان، زما او ستا پیغلې او زما او ستا خورګانې له دې مفکورې نه متاثره دي. ګټه یې څه ده؟ خو تاریخ ما او تا ته بیا امان الله خان قهرمان معرفي کړی، ما او تا ته بیا غازي معرفي کړی او ما او تا ته د کرښې د انګریزانو سره د لومړۍ کرښې په معرکه کې لومړنی کس معرفي کړی. خو مګرم یو کس نشته، داسې یو څوک نشته چې ودی وایي چې امان الله خان په کومه جګړه کې انګریزانو ته ماتې ورکړه، په کومه جګړه کې امان الله خان د انګریزانو پر خلاف ټوپک وګوته پورته کړی او د انګریزانو پر خلاف د معرکې میدان ته ښکته شوی. دا خو د تاریخ هغه پټ تحقیق دی چې د امان الله خان په ګټه یې کړی. مګرم امان الله خان په هیڅ صورت غازی نه دی او په هیڅ صورت امان الله خان ته د افغانستان په سپېڅلي او د اسلام په سپېڅلي تاریخ کې او د اسلام په سپېڅلي فرهنګ کې دته موږ غازي نشو ویلی.
بهرحال ځوانانو هر هغه کس چې غازي کیږي هغه باید د کرښې په لومړۍ یعنی د جنگ په لومړۍ کرښه کې قرار ولري. دا څنګه غازي دی چې له جګړې روغ راوځي، نه کوم قرباني ورکړي، نه لاس زخمی شوی، نه. چا چې جګړه وګټله او چا چې انګریزان له دې خاورې پسې واخیسته هغه ځوانان او هغه قهرمانان نور وه، خو په پیسو اخیستل شوي تاریخ لیکونکو د هغو قهرمانانو په نوم خاورې واړولې او داسې یو کس د جګړې یا د جهاد غازي وټاکه چې هغه بالکل د جهاد له کلمې سره تضاد درلود.